ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. تیر جمعہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت پورے خبر میں کڑے وا چی غار حرا کے دغا آیتون نازل شو دا اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. او بیا نبی علیہ السلام مبارک کور تراغی کور تا چی سنگ نبی علیہ السلام را ننواتو نو پا نبی علیہ السلام دا یخت برالا طول وجود را پیدو او حضرت خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ تا فرمائی چھے ما باندے صدر واچوے زملونی تزمیل یو شی په یو صادر کې انغختیدلو تویلی کیږي ما په صادر کې ون غاړه په ما صادر راواچوي. نبی علیہ السلام ډیر د ادب او د احترام زندگی تیر کړی د ادار چا به قدر کو دلتوی زملونی په ما صادر راواچوي دا د جمع خطاب دے زملینی نوی یواز خدیجے تا بلکہ دیکھے لکہ یو سڑی چاہتوی تسنگے او یا تاسو سنگے دا ادب او دا احترام لفظ استعمالی زملینی کویلے وی دامانا باو چی تا پا ما صادر واچوا زملونی تاسو پا ما صادر واچوے دا عزت الفاظ دی دا خپلی بی بی سر ہم کور کې چې خپل بیبي سره خبرې کوي یا بیبي د خپل خاوند سره خبرې کوي نو د احترام او د عزت الفاظ به استعمالوي. بیبي ډېره زیاته هوښیاره وه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها زر یې په صادر ور واچو او چې لږ ساعت تیر شو فوراً ته تپوس نه کوي چې څه چل دی ودرېږه چې دی لږ دمه شي. بعضې خلک یې ناپوهی یو کور نه بار راشي او لږ په تکلیف یې در څه چل شوی څه چل سړی وایي ته لږ ما پرېږده یو پټې دمه شمه نو بیا به درته معلومېږم. نو بیبي خدیجه ته زر تپوس نه کوي چې څه چل شوی دی دا ولې راپېږې دا صادر ولې چې لږ هغې پې صادر واچو چې نبي علیه السلام لږ په قلار شو او اطمینان سره شو. فلما ذهب عنه الروع چې هغه ګبراهټ ته لږ ختم شو او د وجود هغه یخوالی لږ برابر شو نو بیا ته تپوس کوي څه چل شوی دی په تاسو څه مسله ده حضرت. نو نبی علیہ السلام ته ټوله قصه بیان کړه. اوس پیغمبر علیہ السلام مبارک دا وجود را پیدا ولی نو اوسم چې پچا غبراهټ راشي نو وجود یخ پخ شي خولې د وجود نو بیږي دا قانون دی او چې خوله او بیږي د وجود نه او پلار بندر رواني د غر نه را کوزيږي یخ هوا په لګي چې پلار راځي یخ هوا په لګي نو هغه یخ هوا سره بیا د بنده د وجود رپیږي او یخواله په راشي. د دې وجه نه د نبی علیہ السلام په وجود حالانکه وحی چې براتله د حضور پاک نه بخولې به دی هغې نه خو معلومیږي چې وجود ګرم شي او زورونه مولا ورکل
حضرت جبریل علیہ السلام په غار حرا کې نو هغې سره خولې وبهېدلې په لاره یخې شوې هوا سره نو یخني پرې راغله. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ته فورا یو ټکی وی لقد خشیت علی نفسی، زه خو په ځان ویرېدم. ټوله قصه یې ورته وکړه. دغه رنګې یو فرشته راغله او زه یې ځان ته را تر غاړه باسلمه او ما له زورونه راکړله او دا ټکي راته چې اقرأ بسم ربک الذی خلق. او تاسو ته ما تېره جمعه غالبا ویلي حضرت امام زهري او لوی تابعي دی ابن شهاب زهري ورته وایي، محمد بن عبد الله ابن عبید الله ابن شهاب زهري دا لوی محدث دی او تابعی دی او زمونږ د احادیثو په جمع او په ترتیب کې او په تدوین کې د ډېره لویه حصه ده. هغه لیکي د هغه په سند باندې هغه وایي او په بیهقي کې هم دا روایت شته چې جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ته چې دا زورونه ورکړل او دا تلاوت د اقرأ بسم ربک الذی خلق ورته وکوي نو ورته یې وایي چې انک نبی حق، ته ګورې رښتونی پیغمبر یې. دا ټکی ورته په لومبي ځل وی. نو شک د پیغمبر علیه السلام په دې کې نو چې زه نبي نه یم، یقین پیدا شوی چې زه نبي. فرشته ولیدله، آیاتونه واورېدل، شق صدر وشو، ورته پته ده چې نه درس ته نه تکلیف شته نه وینه شته، زخم فوري ټیک شو، شق صدر د دې نه مخکې م شوی دی، یقین محکم حاصل دی چې د خدای پیغمبر یم. اوس دلته زمونږ طالبان سوال کوي چې دا یره پې ولې بیا راله؟ پیغمبر یریږي ولې؟ چې نبی علیہ السلام فرمایي لقد خشیت علی نفسی، ویریدم. او بی خدیجه رضی الله عنها ولا ډاډ ورکوي، تسلی ورکوي. دا ولې؟ نورونو نبوت سره یره څه منافي خبره نه ده. انسان چې په دنیا کې اوسېږي ګبراهټ خامخا راځي. حضرت ابراهیم علیه السلام له چې فرشتې کم وخت کې رالی او دا فرشتې تلې د لوط علیه السلام د قوم د هلاکت دپاره فرشتې روانې دي. نو ابراهیم علیہ السلام فوراً لاړ. قرآن شریف کې الله فرمائی فما لبس ان جاء بعجل حنیز، یو رویت سخی ولا رویت کا، هغه ولا رویت کا او ولا پوخ کا، فوراً میلمنو لراوړو بته مخې ته کېښود چې هغه سخی ورته رویت کړی کېښود نو هغې میلمنو هغه خوراک نه خوړه. دغې زمانه کې به دا قانون و چې چا به ډاکه په چا وغورځوله نو دا هغه خلکو خوراک به نه خوړه. اوس د دې زمانې په شانتې نه ده چې څوک ډاکه وغورځوي او ورشي هغه کور ته نو لاول د فرج نه ټول سامان راولي هغه وخوري. دې زمانې اخبار کې اکثر راځي ډاکې وغورځول او ټول سامان یې یوړ او د کور خلک یې وتړل او دا چلو شو دا چلو شو. ورسره یې لیکلي چې فرج کې کم خوراک پروت و میوې هغه ټولې وخوړلې. هم چې خوراک وخوري. الله مسلمان کم حد ته ورسېدو. زه حیران شم. هر یو سړی دا دعوه کوي چې د پیغمبر علیه السلام عاشق یم او د امتي ما او د سفارش امید هم کوي، لیکن طریقه د پیغمبر باندې څوک هم نه دي روان. اکسیډنټ چې وشي او خلک پکې مړه شي نو دا ظالمان ورشي څوک ته ګاړی وباسي او څوک ته د جیب نه پیسې وباسي. داسې ده که نه؟ په کور کې ډاکه واچي خوراک وخوري، ځان له خوراک ګرم کې هغه وخوري، هغې نه پس سامان یوسي. ته د کوم ځای نه مسلمان شوې؟ آیا د پیغمبر طریقه دا ده؟ نبی علیہ السلام دې له راغلي امت ته دا څیزونه ښودلي دي. نو دا هغه زمانې چې کوم غله ډاکوان به وغي چې به ډاکه وغورځوله نو هغه کور کې به خوراک نه کاو. نو چې فلما رأى ایدیهم لا تصل، چې وی قتل چې د دې میلمنو ګوتې خو دې خوراک له نه ورځي نو ابراهیم علیه السلام ویرېد. اوهو دا جو څه ډاکوان راغلي که څه مسله ده. نو چې هغې پوه شو نو وایي نه ګورې لکه یره پیدا نه کې ان رسول رب، زه ستاسو د رب ستا د رب استازي یو، فرشتې یو. انا ارسلنا الى قوم لوط، د لوط علیه السلام قوم لروان یو، خو تاله یو خوشخبری د زوی درکو نو تا سره مو ځکه لږه دمه واغشته. نو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فلما ذهب عن ابراهیم الروع، چې د ابراهیم علیه السلام نه یره ختمه شوه نو بیا ورسره بحث شروع کړو چې دا زما وراره دی هغه سره به څه کوي او دا قوم ولې هلاکوي. یره ترې ختمه شوه. پته ولګېده که نه چې په پیغمبرانو یره راځي. ابراهیم علیه السلام د ډیرو پیغمبرانو نیکه دی او څومره لوی شخصیت دی. یا حضرت موسی علیه السلام چې کله په کوه طور ته لاړ او د الله ملاقات یې وکړو
او الله وته فرعون لاړ شه وی الله غسر خو ز صبح او کما خلوی بادشاہ دی او بل داغي په ما مرګ پورې دې سړی می وجلې دې صبح کوما الله وی اورې غدا سے معجزې در کومه چې دې بتا ته ټرت بم نشي کوله وی دا کونټه دی وګورځو چې څنګه موسی علی السلام کونټه وګورځو لاغې نه وجدها خامار جوړ شو نو موسی علی السلام ته رستو شو چې ټکړه لرانه کی دا شو الله وتسوی لا تخف ما یریږي او نه یریږي فاوجس فی نفسه خیفه موسی موسی پڑھ کے یرا رالا اللہ وی انه لا يخاف لا تخف بل دے راضی انه لا يخاف لدي المرسلون ما یریگا پام کوا زده سره ګور په موسی علیہ السلام دا د غبراهټ راغله دی یرا پر راغله دا نو یرا په پیغمبر راضی دا فطری شی دی طبيعي شی دی ولی رونو یو په الله یرا ناراضی چا باندې یرا ناراضی دا فرق شو د پیغمبر او د خدای پیغمبر له الله داسې کمالات ورکړي دي چې دا بعضې څیزونه به پرې راځي چې ته ورته خدای ونه وې غاښ به م خوږېږي شهید کېږي به ستړی به م پرې راځي لوږه به م پرې راځي بیماري به م راځي تبه به م راځي غبراهټ او یره به م پرې راځي دنیا کې اوسېږي انسان دی اعلی کامل شخصیت ته انسانانو کې کامل انسان دی لوی انسان لوی بشر لیکن غبراهټ یره راځي نو که په نبی علیہ السلام یره رااله نو دا خبره خو نه ده او یره د څه د وجې نه وسراله په نبی علیہ السلام په دې ځان پوهې کا علما مختلفې وجې لیکي خو ستاسو دپاره اسانه وجه درته وایم یره په دې راله چې په یو ځان له ځای کې د غر په سر کې په یو غار کې د سره ناشنا خلک میلو شي نو یره راځي که نه راځي یو خدا شو ناشنا خلک میلو شو دویم زړه یې وله سیرې که چاړې چاکوان ورپسې رو باسي یره به نه راځي او د دنیا خلک رالل په تله کې وسره وتلل ما درته مخکې جمعه کې ویلي یره نه راځي او بیا جبریل علیه السلام ځان ته راترغاړی استه څو ځله راترغاړی استه نو د جبریل خو ملکیت دی په هغه کې هغه خپله سر وردن نه کوي پکې چې زه به تاله بار بار راځم نو چې لږ مانوسیت انس پیدا شي مینه پیدا شي نو دې سره یره پیدا کېږي او بله څه خبره ده بله دا ټکي چې ته پیغمبر دا یې ورته ووایي تعالی الله نبوت درک پیغمبري دله درکړه نو یره دا هم راله چې د لوی قوم سره مقابله مې ده اوس به څه کوم لقد خشیت علی نفسی هغه وخت د ماضي صیغه ده هغه وخت ویرېدم لکه مې یره راله هغه ټیم سره ولې به یره راله ټیم سره لوی قوم سره مقابله ده ټول یو خوا دي زه پکې یا کې تنها بل خیم اسانه خبره ده د خلکو سره به څه کوم څوک به مې مخالف شي څوک به مې دشمن شي چا سره بروانه راځي وال ټکول به پکې راځي او نورې نخرې پخرې دا خو ډېر ګران کار دا به څه چل کېږي غبراهټ راغی بیبي هوښیاره ده د دې وجې نه غبراهټ یره راله نورې وجې علماو ذکر کړي دي خو ستاسو دپاره دا کافي ده نو بیبي ورته څه وایي پام کوه یاره خو ښه بیبي بیا هم ښه بیبي وي ښځه چې ښه ښځه نو هغه ښه ښځی حضرت خدیجه رضی الله عنه هوښیاره بیبي ده پاک دامنه بیبي ده او الله پکې حکمت هم دا چې د نبی علیہ السلام عمر 25 سال دی نو دا د 40 کالو وه چې دې وخت کې نبی علیہ السلام د 40 دا د 55 کالو ده داسې که د نبی علیہ السلام نه په عمر کې کشره وه نو کشره ښځه چې عمر یې کم یې هغه به لاره پیدله او لاسونه ګورې پام کوه چاته غږونه کې ګورې او څوک به دې مړ کي او دا چل به وشي دا چل به وشي کشر انسان خو یریږي که نه د هغې خو عمر پوخ و پته وه ورته هر څه ورته معلوم و وی کله هرګز ونه یریږي ګورې پام کوه ستا به دا ټاکه دې خلکو ته وایي دا دې ټول ملګري کېږي انک لتصل الرحم تا کې خو یو صفت دا دی چې خلکو سره صلې رحمي کې ټول خپل خپلوان درته داسې نږدې دي هر یو مشر درته د خپل زوی په نظر ګوري هر امزور درته د خپل رور په نظر ګوري هر کشر د پلار په نظر ګوري هر چا لمنډې وي نو لومبۍ خبره خلکو ته د خپل رشتې نه مخالفت شروع کېږي نو رشته دارانو سره د صلې رحمي ډېره مضبوطه ده ابه د ملګري رشته د ملګرې ده وتحمل الکل خلکو نه بوجونه اوچته عامو خلکو ته فایدې رسې په لاره څوک روان دي غوټه ورسره د تیتې زروالې پوږه کېدی زنانه سره پیټې دی ته تې پڼ زر راواخلي او نور بوجونه دا خو حسي بوج دی معنوي بوجونه څوک ټینشن کې پروت تسلي ولا ورکې هر چا سره په غم کې ځان شریکې خلکو له فایدې ورکې
حسی معنوي هر قسمه بوج د خلکو نه اوچته تقر الضيف ملمانو ملمستیا کې نو خپل باندې خپل شي هغې سره صله رحمي کې او دا چې کم غریبانان خلک دي او دا د وطن خلک دي دي سره بوجونه اوچته دا به هم د سره ملګري وي ښه دې ورسره کړي دي او د بهر خلک ملمانه هغوی له ملمستیا ورکې ابه دې ملګري وي اب هم در سره مرګرتیا به کوي وتعینو علی نوایب الحق او چې چا باندې داسې د سچه مسله راغلي د ګناه نه سچه مسله راغلي او په هغه هغه بوجي هغې کې دې ورسره پوره مدد کړی دی تاکہ خدا خو صفتونه دي خلکو سره امدادونه کې دا صفت نبی علیہ السلام له ډاډ ورکړ او پیغمبر علیہ السلام له زړه مضبوط کړ بیا ورته سوی وی داسې چل کو زما د تر اوس خدیجه رضی الله عنها پوه شوه خو لږه خبره نورم مضبوطی وله د تر زوی مې د ورقه ابن نوفل دې د پخوانو کتابونو عالمو هغه لزو هغه نه به لږ معلومات والو لږ تسلي بدله درکړي مطلب یې دا و چې موږ له تسلي ورکړي نو لاول خدیجه ځان له تلې د هغې خبر کړی دی چې د هغه نه معلومات اخیستي داسې نه هغه څه الټه خبره ونه کړي چې هغه ته قصه کړې ده او هغه پوه شوی دی چې ګورې خاوند لوی شخصیت جوړ شو لوی تاج ور په سر شو نو بیا وروستو نبی علیہ السلام بوت دا دې ته هوښیاره ښځه وایي دې زمانه کې څه کوي سړی چې تا کور ته لاړ شي یاره استاد جي تقریر وکړه او وی چې تاسو بچو باندې قرآن یاد کې جمعات ته بچی لیږي با مورې زه به دا قرآن یاد کوم نه ګورې ټول سکول سبق به نه پاتې شي موږ نن سبا د کور خلک د دین په لار کې رکاوټ دی ښځه خاوند له مور او پلار بچو له د دین په لار کې نن رکاوټ دی حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها رکاوټ نه دی خدیجه رضی الله عنها ورته څه وایي تکړه شوی اسم نشته الله به دې مدد کوي او څوک به دې مخالفت نه کوي نو لاول لاړه ورقه له دې هوښیارتوب ته یې ګوره چې پته ولګېده چې ورقه به ورته ښه خبرې کوي نو نبي علیه السلام یې بوتو چې بویه ته څنګه هغه ته وایي د نه خبرې واوره ډېر واره نه دی کشر ته خلک رواره وایي اسمع من ابن اخیک او ورته وایي وایه که نه ابن اخی ماذا تراه څه وینې راوینې ما ته پوره حالات ووایه نو نبی علیہ السلام ورته ټول خبره وکړه چې څه یې لیدلي نو ورقه ورته څه وایي او ورته وایي هذا الناموس الذي دا هغه فرشته ده نزله چې دا نازله شوې وه علی موسی په موسی علیه السلام نازله دا هغه فرشته ده دې نه څه معلومه شوه فرشته چې نازلېږي په موسی او هغه پیغمبر علیه السلام له راشي نو د پیغمبر د پیغمبرۍ تصدیق شو که نه دا پیرې نه دی دا بلا نه ده دا بو نه دی دا څه دیو نه دی دا فرشته و مقربه او بیا فرشته کم ناموس هغه پټ چې څوک دله پټ خبر راوړي او د خیر خبر راوړي هغې ته ناموس وایي د دې مقابل جاسوس دی هغه د شر خبره معلوموي په دې غوږونو سترګو پټه طریقې سره شر کې ګوتې وایي ناموس په پټه طریقه خیر کې ګوتې وایي دا هغه فرشته ده چې په موسی علیه السلام نازله یا لیتنی فیها ارمان چې ستا د پیغمبر په زمانه کې زه ښه مضبوط او قوي او ترندس وې او ما د سره مدد کړی وې اذ یخرجک قوم چې ستا دا قوم ستا د وطن نه وباسي او ما دې مدد کړی وې نو نبی علیه السلام خو پوه شو او مخرجیهم دا قوم به ما وباسي زما دا لوی قوم چې دی او زما دا لوی خاندان چې دی او دی قوم سره چې ما خیر ښېګړې کړي دي او کو سره کوم او جون مې دا ایماندارۍ کم تیر کړی دی وی او ټیک دا خبره دی خو زه د پخوانو کتابونو په نقشه درته وایم چې ستا غوندې خبرې چا کړي دي نو هغه ښکلی شوی دی افسوس چې زه وې او زه د ښه مضبوط مدد وکم کلک مدد دی وکم افسوس چې هغه وخت کې د جمدې یو کلک مدد دی وکم ورقه د نبی علیه السلام د دې خبرو تصدیق وکړه یو ګناه دومره پورې تصدیق یې وکړه چې دا فرشته تعالی راغلی ده او دا خبرې دي د دوکې خبرې د فریب خبرې نه دي خبرې دي درسته دي دې پسې ثم لم يمشب
حدیث کې راځي چې درنګ تیر نه کا ورقه سمو د پس وفات شو. بیا وروسته حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د ورقه نه تپوس کړ، نبی علیہ السلام نه تپوس کړی دی، وی دا الله رسوله چې ورقه به څه پوزیشن کې وي، ځکه تا خو هغه دعوت لا نه دی ورکړی، ځکه د ایمان اظهار نه دی کړی، هغه اذعان او تصدیق لا نه دی کړی. خو لیکن دونه خو یو منله کنه، ستا رد خو یو نه که کنه. نبی علیہ السلام او فرمایي د دعوت د نبوت نه مخکې وفات شوی دی. نبی علیہ السلام ما په خوب کې لیدلی دی، په ډېر ښه حالت مې لیدلی دی، او په سپینه جامه کې مې لیدلی دی. او په خوب کې چې څوک په سپینه جامه وویني په ښه حالت کې، دا د هغه د جنت نښه ده، دا د هغه د جنت نښه. 3 کاله رونو وحی بنده 3 سال مکمل. دې 3 کاله کې به نبی علیہ السلام غار حرا ته تک او مقصد د خپل معمول مطابق خپل عبادت پې کو، او تنگ به شو کله کله. هغه حالت به د فرشتې ورته را یادېده، وی کله به وی د غر دې څوکې ته خېجم او ځان ترې رارغړوم، داسې به یې تنگ شو. نو ورته به آواز وشو چې مه کوه، ګورې ته رښتونی پیغمبر دا کارونه کوي. 3 سال پس بنابر قول راجحه 3 کاله پس د غار حرا نه بیا را روان دی. هغه فرشته بخاری شریف کې راځي چې مخکې په غار حرا کې لیدلې وه، هغه په یو کرسی ولیدله، یو ډز وشو درز چې بری وکتل، فرشته په یو کرسی ناسته ده، او د هغه په دې وزرو د اسمان دا ټوله غاړه ډکه ده. چې د ولیدله بیا په هیبت راغی، بیا راغی کور ته. چې راغی بیا بیبي ته وایي دسرونی، په ما څادر واچوئ، دسرونی. د سار په عربی کې هغې څادر ته وایي چې سړی یې شعار هغې ته وایي چې د وجود سره لګېدلې کومه جامه، د سار هغې ته وایي چې هغه د پاسه څه جامه، لکه دا کوټ شو مثلا، بلستن شو، صادر شو، واسکټ شو. دسرونی جامو د پاسه را باندې یو صادر را واچوئ، صادر یې پې واچو، سملاست. چې سملاست دی وخت کې فرشته را رسېدله، دروازې مخې ته آواز وله ورکړه، یا ایها المدثر قوم، اے صادر غشتون کیا پاسه. ډیوټي شروع شوس. دومره زر هغه ځای نه څنګه جبریل علیه السلام را رسېده، کومه فرشته چې الله د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ ملګرتیا له مقرر کړې ده، یا د نورو پیغمبرانو د پیغمبرو ملګرتیا له وحی ورته راوړي جبریل علیه السلام، دا ډېر مضبوط طاقت خدای ورکړی دی. روح القدس ورته وایي، پاک روح. یو ځل ته نبی علیہ السلام تپوس وکړو، د دې ځمکې نه اسمانه پورې د تیز سورلی د 500 کالو مزل دی. هغې لومبي اسمان نه دویم اسمانه پورې بیا د تیز سورلی لکه راکټ شو، راکټ نه خدای خبر میزایل شو، خدای خبر چې هغې نه به تیز سره وځي. هغې اسمان نه بله پورې د 500 سال مزل، دویم نه دریمه پورې د 500 کالو مزل، دریم نه څلورمه پورې د 500 کالو مزل، څلورم نه پنځم اسمانه پورې 500 کالو مزل، د هر اسمان نه بله پورې 500 کالو مزل، اووم اسمانه پورې 500 کالو مزل، د شپږم او د اووم اسمان نه بیا ته الله بره پورې د عرشه پورې بیا خو پته نشته چې څومره مزل دی. نو جبریل علیہ السلام نه تپوس کوي نبی علیہ السلام، وی ته چې وحی ماله راوړې هغه د الله د عرش نه راوالې او دلته راځې څومره ټیم لګېږي، خو بلا مزل دی کنه. وی چې زه هغه ځای نه وحی د الله نه راوالم، نو زه ډېر دا سیکنډ او منټ خو پکې اوس رالل کنه، هغه زمانه کې خو سیکنډونه او منټونه نو کنه، زه به ته تعبیر ته کولی نشي. دومره زر را رسم چې انسان د خپله سترګه هم نیره پورې چې را رسېدلی، دومره تیزی کې را رسېږي. انسان د الله دا طاقت ورکړي عبادالله. ولې د سلیمان علیه السلام چې میټینګ کو د ملګرو سره، وایي د بلقیس تخت به څوک راوړي، ایکم یأتینی بعرشها. یو عفریت، یو سرکشه پیریو، قال عفریت من الجن انا آتیکا به قبل ان تقوم من مقامک. دومره سات کې به دل راو رسوما چې تاسو دومره سات کې پاسې زیبا ما تخبا مرالی بیا برا رسائی، دلتا لا ناستے دلتا زمبا و بیا برا رسوما دومره سات کې لکه ته چې پاسې نه دې نظر غواړم
قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك وی زه به دله د سترګې د رب نام زر راورسوم. چا سره چې اسم اعظم اسم اعظم والا وی سترګې رب نام دله زر را رسوم. نو چې الله بندله د خدای د نوم طاقت ته الذي عنده علم من الكتاب. ملا صاحب دی ملا صاحب الذي عنده علم من الكتاب کوم چې ملا صاحب ورسره عالم ورسره او اسم اعظم یادو. نو چې یو عالم له خدای پاک د الله د نوم د وجنه دومره طاقت ورکړي چې د سترګې د رپنا د بلقیس تخو ته را رسي د سبانه. نو تو وایي چې جبرئیل علیه السلام سره څومره طاقت دی او څومره طاقت خدای ورکړی دی. د لوط علیه السلام قوم چې تباه کو د وزر یو پوټې غوندې حصې ځمکې لاندې کړه او اوچته یې کړه او الاوړې راوغورځوله او په اواز کې څونه طاقت پیدا کړی دی چې جو چغې وواله په سمودیانو په عادیانو باندې نو ټول الاوړې پراتو یو چغې سره ټول بیا مردار ومړه پراتو. دومره طاقت الله ورکړی دی. ښکلی څومره جبرئیل علیه السلام کله به د انسان په شکل هم راته. په مدینه منوره کې یو صحابي حضرت دحیه کلبی رضی الله عنه ډېر ښکلی و. عجیبه په لاره تنو په دې مخ به روبن اچو روبن چې دا مخ مې څوک نیني ولې خشته دومره چې یریده به چې څوک ښځې په زنانه په لار په مخه راځي څوک په ګناه کې مبتلا نشي ښځې را باندې شقانې نشي. دومره ښکلی و. دی به عموما د هغه په شکل لاته. یو ځلې نبی علیه السلام سره ناست و جبرئیل علیه السلام خبرې کولې نو عایشې نه تپوس وکړه عایشې دا سړی دی وپېژن چې ما سره ناست و یو د الله رسول وی څوک و وی دحیه کلبي و وی نه جبرئیل علیه السلام او کله به د عام انسان په شکل راغی. یو ځل راغی نبی علیه السلام ته کېناسته تور سری دی خشته د ځوانۍ شکل یې دی د سفر ساسار پې نشته او نیغ راننوته او د پیغمبر علیه السلام سره د ادب په شکل کېناسته او کونډه د حضور پاک کونډو ته مخامخ کړلې مبارکو ته او د نبی علیه السلام نه یو څو تپوسونه وکړل. صحابه یو بل ته کتل دا پېژنې وی نه بل وی ته پېژنې نه ایمان څه شی دی جواب یې ورکړ. بیا تپوس وکړه اسلام څه ته وایي جواب یې ورکړ. بیا د نبی علیه السلام تپوس وکړه احسان څه ته وایي نبی علیه السلام جواب ورکړ. بیا وی د قیامت وی ما ته پته نه لګي تا ته چې څنګه پته نشته ما ته پته نشته وی نښې به یې درته وښیم. نو نبی علیه السلام ورته د قیامت نښې بیان کړې. نو نبی علیه السلام صحابو ته وی ردو علی هذا الرجل وی دا سړی ما ته واپس کې. مطلب یې دا و چې د خلکو ته پوره پته ولګي. نو صحابه په لارو کوڅو کې ورپسې په منډو تړلو چې سړی پیدا نه کړ. وی راځئ کښېنئ نه شی واپس کولی. وی صاحب څوک و وی هذا جبرئیل یعلمکم دینکم تاسو ته دین خو ما نه تپوس کو چې تاسو دین زده کې. او کله به لیټم شو یو ځل نبی علیہ السلام دې تپوس وکړه دی به چونکې الله نه راته استازي د الله نو نبی علیہ السلام به ډېر زیات ورته خوشحاله و ډېر به خوشحاله و. نو یو ځل ته نبی علیہ السلام تپوس وکړه وی ته موږ له دا چې راځې لږ زر زر راځه که نه زیات نه راځي. وی وما نتنزل الا بامر ربک وی بغیر د خدای د حکم نه نشم راتلی. الله چې وی دله راځم چې نه وی د نشم راتلی. دا فرشته الله مقرر کړی وحی دپاره. نبی علیہ السلام له ټوله وحی چې څومره راوړلې ده حضرت جبرئیل علیه السلام راوړل. او جبرئیل ورته ولې په عبرانۍ ژبه کې جبر قوت ته وایي طاقت ته وایي او ایل په عبرانۍ ژبه کې الله ته وایي. جبر یا جبر طاقت ته وایي. قوت الله د الله طاقت د الله یو لوی طاقت و. جبرئیل نور لغاتم پکې شته مشهور جبرئیل دی. بهر کیف زمارونو او کله یو ځل نبی علیہ السلام سره وعده کړې و راځم به رانغی. نو نبی علیہ السلام ترمذی شریف کې راځي. نو نبی علیہ السلام دې تپوس وکړه تا خو ما سره بیګا وعده کړې و رانغلی. یو وی ستا په دیوال باندې یو څادر و په هغې کې تصویرونه او د کټ لاندې کوترې او سپی دی ځکه رانغله.
نبی علیہ السلام فوراً هغه صادر صحابو ته وی شابه دا صادر راوغورځوئ بیبیانو ته وی پته نه کنه بعضې وخت کې پرده چا ویزنده کړي دا راوغورځوئ دا کټ کې په دا میان باندې او ګدی ته جوړ کې تولیانې بالښتونه ته جوړ کې د کټ لاندې سپیس کې چې وی کتل یو کوترې د کټ لاندې وی دا کوم ځای وی دا حسین راوستو حضرت حسین ماشومان خو دا سپي لوبئ که نه وی دا وباسئ د شپې پته ولګېدله چې کوم ځای کې تصویرونه یي د زیروح نو هغه ځای ته د رحمت فرشتې نه راځي د رحمت فرشتې هلته قطعا نه راځي حضرت خدیجه رضی الله عنها دومره هوښیاره وه چې نبی علیہ السلام وی چې کله دا جیب دا فرشته راشي دا غار حرا کې چې دې لیدلې وه نو ما ته به وې نبی علیہ السلام ورته وی ښه نو دې خدیجې رضی الله عنها سره نبی علیہ السلام ناست و دې کې جبریل علیہ السلام راغی ورته وی خدیجې هغه چې کوم سړی مې درته یادو کوم کس چې راځي هغه دا دې راغی نو خدیجې رضی الله عنها زر سر تور کو چې سر یې سرتوب کو وی اوس شته وی نو سی نینمه وی بس دا فرشته ده وایي ګوره دونه هوښیاره بیبي وی چې سر مې پټ و راغی چې سر مې سرتور کو نو فرشته بیا نه راځي د رحمت فرشته نو سپي پکې د ښکار سپي ساتل جیز دي که څوک ښکار له سپي ساتي یا څوکۍ دپاره سپی ساتي چې زما څوکۍ به کوي دام جیز دی یا دا ګډو چیلو والا یو سپی ځان سره ساتي چې ځوات ورسره وځي او ګډې چیلو څوک حفاظت کوي دا درې قسمه سپي ساتل جیز دی ښکار له څوکۍ له ګډو چیلو دپاره چې بار یې وباسئ او سپی ورسره او د دې دریو سپو نه علاوه سپي ساتل ښه خبره نه ده او زنانه به سرتوری نه سر به پټي نو ورته اعلان کوي یا ایها المدثر اے صادر غوستون کیا اے حضور پاک سونه د الله خوښو ټول قرآن ولټوئ هر پیغمبر ته الله په نامه آواز کړی دی هر پیغمبر ته یا آدم اسکن انت وزوجک الجنه یا آدم اے آدم تو بیبی دی جنت اے ابراہیم خوب درشتوں نے کہا یا موسیٰ انی استفیتک برسالتی و کلامی یا موسیٰ آواز وتکلی یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی پنامہ ورطا آواز کئی دے طول قرآن کے خواہ اللہ نبی علیہ السلام تا پنامہ آواز نہ کرے سوتا ہوئی یا ایوہ المدثر صادر غستون کیا یا ایوہ المزمل صادر غستون کیا یا ایوہ النبی اے پیغمبر یا ایوہ الرسول اے رسول پنامنوم ورتنالی دا ولی پنامنوم که څوک یو بل ته اخلي پروا نشته او الله چې اخلي نو په الله خو اغشتي چې هغې کې خو شک و شبهه نشته احترام او ادب کوي لکه تا ته وایم ای فلان کی او درته وایم ای کاکاجي دواړو کې فرق شته که نشته اے فلان کی اے کلی والا اے رورا اے رور کے دیکھے فرق شتا اللہ عزت کئی او بندہ بے ولی عزت نہ کئی داسې ښکلی پیغمبر مقرب د الله په ټولو پیغمبرانو کې سردار پیغمبر الله موږ د هغه د امت لپاره نصیب کړي غوره کړي یا ایها المدثر اے صادر غوستون کې قوم پاسا قوم دا معنی هم د چودرېږه او د قوم دا معنی هم چې یو کار شروع کا لکه اوس چاته ویل که شابه پاسېږه نو پاسېږه دا معنی هم چې اوچت شه او پاسېږه دا معنی هم چې هغه کار کول غواړي قم فانذر دا خلکو یروه انذار او تخفیف کې دا فرق دی انذار هغه یرولو ته وایي چې د الله عظمت وسره او مینه وسره لکه یو بچي ته پلار وایي بچې ګورې څپلی په خپو کوه خپې به دې خوږ شي بچې دې سوړو کې ګوتې مه وه مار به دې وچیچي اوس دا پلار دا بچې چې یری نو دا په دې بچي ظلم نه کوي دا ظلم یره نه ده دا هغه یره ده چې د دې بچي ته ادب خی احترام ورته خی او دا پلار یو عظیم دی ظالم نه دی د دې عظمت د بچي په زړه کې پروت دی نو چې کومې یرې سره عظمت وي لویي وي او دا کومه یره کې دغه وي دا تادیب وي احترام وي پکې هغې ته انذار وي
انذر دا قوم دا الله دا عذاب نه او یراوه دا الله عظمت ورته وښایه لوی د ظلم هغه نه چې ګنې ظلم پې وکوي د ظلم یاره پې راولي هغه نه او لږ په طریقه د ادب په لاره کې او یراوه وربک فکبر د خپل رب عظمت ورته بیان کا د خپل رب لوی ورته بیان کا دوی خپل رب نه دی پیژندلی دوی بت د الله سره شریکوي نو خدای د بت برابر کړی دی دوی خدای د چا برابر کړی دی د بتو دوی د الله عظمت نه مني دوی بچي د یو بت نه غواړي مرض شفا د بل بت نه غواړي باران د بل بت نه غواړي عزت د بل بت نه غواړي پیسه د بل بت نه غواړي په سفر کې کامیابی د بل بت نه غواړي او دا ټول کارونه د بتانو نه دي دا د چا دي الله دی الله عظمت بیان کا چې بتانو نه زړه تور شي مخلوق نه زړه تور شي ربک فکبر ای ربک فعظم دا الله تعظیم دا الله صفتونه ورته وښایه دا الله لویي ورته وښایه چې دا زمونږ څومره څیزونه د دې ټولو نیونکې دا الله دی دا هر څه د الله په قبضه قدرت کې دي دا ورته بیان کوه دا الله لویي وربک وثیابک فطهر جامې دې پاکې وساته دا نه چې جامې دې پلیتې دې پاکې کا نه اداوم علی طهارتها جامې دې پاکې وساته مخکې پاکې دي ولې ککړې دننه شي دا ظاهري جامې هم ترې مرادي دي ولې چې د کم سړي ظاهري جامې خشتۍ مزېدارې نو د هغه یو عظمت د سامعینو د خلکو په زړه کې کینی او یا د جامو نه عمل مراد دی عمل چې څنګه مخکې نه پاک را روان دی مخکې نه پاک را روان ما خو درته ویلي دي اقصې پاک وساته داغ در باندې را نشي احتیاط کوه والرجز فهجر او بوتانو نه چې دي څنګه مخکې ځان ساتلی رجز بوتان نو اوس هم ته ځان ساته مخکې دې ته ځان ساتلی دی داویم په هغې اوس هم دوام وکړه ځان ساتلی دی بوتانو نه ګورې او ولا تمنن تستکثر که په چا سره ښېګړه کې نو د بدل په تمه مه کوه چې لکه ما دله 10 درکړي دي اوس به 10 راکې لکه زمونږ دا خلک په دې غم خادی کې داسې کوي که نه کوي غم خادی کې ولا یو 1000 روپۍ یوسي سبا چې د زوی د یو ډبې ولا یوسي سبا چې د زوی کویدل وي هلکه دله خو ما 10,000 روپۍ وړې ما له خو یې راونړی دله خو ما سیره کړې وه ما له خو یې ونه کړه دله خو ما ډبې وړې ما له خو یې راونړه هلکه د خدای د خیرات په نیت نیک بخته وړه تمه مه کوه چې ما له به راوړې هر څه دې اوبو ته وغورځول چې په دې نیت کې چې زه ورکوم سبا ما له راکړي دا ګناه ده په دې نیت په نه ورکې د هغه وس کې به سبا یا به وي داسې شته دی دا زمونږ د وطن خلک اکثر هم داسې کوي یو بل له چې وړنې موړنې کوي څه مطلب چې د خدای لپاره یې کوي رښتیا وایه دا وایه د خدای لپاره کې جمعه صادر کې ولې نه اچوي دا دې دپاره وړي چې نن مې سیره اچولې ده د 200 روپو سبا به راته 300 اچوي نن مې ټیم غوړي وړي سبا به 2 ټیمه راوړي نن مې بورې روجي وړي سبا به 2 بورې راوړي نو د خدای لپاره پکې څه شو مړی شو او تا وله شي یوړه ښه پرون چې د مور پرته وه مردارې په شانتې نو خدمت ما کو او نن دې ما ته ونه وي زما مور هلکه اوس پرون ښه وه چې روجي دې ودوړی نن تې مرداره جوړه شوه ای پښتنو ای رونو هر کار چې کوئ د پیغمبر د سنتو مطابق کوئ جون بخي خشته بی وستی کیگی یو سکه وستی نکیگی مولا او د خدای په نوم ورکوا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای لا تمنن چا سره ښېګړه کې احسان کې نو هغه په داسې طریقه مه کوه چې ته بیا د زیاتو مطالبه کې خدای دپاره څه کوه ولربک فاصبر زبردست ټکې دی د ګورې مخالفت به دې شروع کیږي کنزل پکانو ویشتل وال ټکول نو دې ته زړه ټینګول اسان کار دی که ګران کار دی نو الله دپاره صبر وکړه لربک مقدم کړی دی په دې آیتونو کې چې کوم نحوي هغه بلاغتونو امې درته ذکر نه کړل دی کې 15 غنټې تقریر دی لربک فخاص الله د رب دپاره صبر کوه لږ صبر کوه او یو سړی وي د خدای دپاره صبر وکړه ښه ورته خبره مضبوطه وي ګوره دې نه څه معلومه شوه لومبیا خدا معلومه شوه چې علم به حاصلی
مخکې ورته علم خو اقرأ معنا دا د علم زده که ځان پوه کا. دویم نمبر چې د علم حاصل کو نو بیا خلق مخلوق خدا ته دین ورسوه. دا چې څه دې زده کړل بل ته ورسوه. قم فانذر پاسوه خلق ویروه او یره لږه زیات مؤثری په نسبت د زیرې او د خوشحالۍ د خبر ورکولو او اصول یې ورته وښول. الله ورته اصول وښول چې ستا دعوت او ستا تعلیم او ستا تبلیغ او ستا دا بل ته رسول د دین دا به اله اثر کوي چې ستا په خپله مورې ځان پاک ساتلي. که زه په خپله یو ګناه کوم او تا ته ویم ګناه مه کوه نو زما دا خبره په تا به اثر وکړي؟ مړه په خپله یې کوې او ما ته منې کوې یا به اثر نه کوي. او چې زه د ګناه نه ځان ساتم او تا ته یم ته مه کوه اله به اثر کوي. دا آیتونه نازل شو. که نازل شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صادر وغورځه غټ درون پیټې په سر شو. بس هلته نبوتو 3 کاله مخکې او 3 کاله پس رسالت دور شروع شو. د نبوت دور او دا د رسالت دور. هلته د نبوت تاج په سر او دلته د رسالت تاج په سر شو او ډیوټي حواله شوه او سخته ډیوټي حواله شوه. حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها ته وایي چې زه خو د الله رسول یم ما ته خو دا ایتونه راوړل. بس لومبې هغې وی ما خو د مخکې نه په دې ارمان وم. هغې خو فورا په ښځو کې لومبې ایمان راوړو مسلمانه شو په ښځو کې. حضرت علي ماشوم لویده د نبی علیه السلام سره د تره زوی د ابو طالب او راکوټ یې ورسره لوی شوی دی. هغه ته وی دا مسله ده وی صاحب ما منلی. اول نمبر په ماشومانو کې حضرت علي ایمان راوړ او حضرت زید ابن حارثه غلام دی د خدیجې رضی الله تعالی عنها په غلامانو کې لومبې هغه ایمان راوړ او په بالغانو سړو کې لومبې ایمان چا راوړی دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. هغوی بالکل بسر و چشم. دا سلور اول نمبر مسلمانان شو او بیا رو 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 لگیا دی مخالفتونه شروع شو جګړې شروع شو مخالفتونه شروع شو. هغه پیغمبر چې صادق رښتونی به ورته وي بیا ورته وي دروغجنې. هغه پیغمبر چې د وعدې رښتونی به ورته وي چا به ورته جادوګرې چا به یې لیونې عیاذا بالله چا به یې کاهنې. آسانه خبره نه ده. دومره مضبوط بار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سر پریوت چې د حد نه مونږ یې طالبانو طرف پټکي کله په سر پټکي نو مونږ ورته دا وایو چې دا پټکې دا نه چې ګنې یو تخم دله د سر نه تاو کړه. دا ستا په سر یو لوی بار پریوته. کم بار چې خپلو استادانو زمونږ په سر ایښودلی دی دا چې کم څه زده کړل دا به امت ته رسئ مخلوق ته به رسئ. اوس به د عطرو یا د مسواکونو دوکان نه کې. اوس به تکله شي دا به بل ته رسول وغواړي. تجارت کوه. ما دا خبرې دا مطلب نه دی عطر خرڅوي که مسواکونه خرڅوي که تجارت کې دا جایز دي خو مطلب مې دا دی چې د تجارت دپاره دا خپله ډیوټي پرې نه دی. او دا یوازې د نبي علیه السلام نه دی او د عالمانو دا د هر چا فرض دی. تا دلته کې مانه کمې خبرې واورېدې نو دا به دې کور زنانو ته به یې رسئ ماشومانو بچو ته به رسئ دوستانو ته به دا خبرې رسئ. دا د پیغمبر علیه السلام موږ نبی علیه السلام چې کوم لوی حیثیت و هغه هم راپوټې کړی د دواړو جهانو مبارک سردار لوی داعی امت تپاره لوی مبلغ د امت تپاره لوی معلم د امت تپاره لوی خیر رسونکي د امت تپاره امت کې د اسلام او د ایمان یو لوی انقلاب پیدا کړی دی. دا ډیوټي به مو ته ټول کوو چې د هغه امتي وي دا ډیوټي به کوي. د مولا لږ زیات علمي ابه زیات کوشش کوي او ستا به پوټینې علمي ته به پوټینې کوشش کوي. مولا به په لوډ سپیکر ټولو خلکو ته کولی شي ته به خپلو دوستانو ته کولی شي بچو ته به کولی شي ښځې ته به کولی شي ماشومانو ته خو کولی شي که چې کومې خبرې واورې دا خو دا نه چې تا واورې د یېرې شوې دا خو یادې پاتې کېږي دومره زر نه یېرېږي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیوټي ده. نو دا دور د رسالت شروع شو لوی بار په سر شو. پیغمبر د پیغمبر ذمہ دارۍ ډېرې زیاتې وي د امتي په نسبت. پیغمبر له خدای لوی کمال ورکړی دی لوی حیثیت یې ورکړی دی خو ذمہ دارۍ ډېرې زیاتې دي د پیغمبر وړې ذمہ دارۍ نه دي. نو دا څلور کسان لومبي حضرت ابوبکر صدیق
دا نور بیا وروسته مسلمانان شوي دي. یو موقع کې حضرت عمر او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنهما یو بل سره پټې غوندې اختلاف راغی. ابوبکر صدیق ورته لږ استغه ووایي، هغه ورته استغه ووایي، نو عمر پې خفه شو. چې خفه شو حضرت ابوبکر ورغی حضرت عمر ته ما معاف کا. هغه خفه شوی و، وی نه دې معاف کوم. روان شو ته دې مور پسې روان شو. ولې چې څوک چا سره زیاتي وکړي نو پکار چې بل د معافي بیا فورا وغواړي. دې ورپسې ځي با معاف کا، کور ته ورپسې لاړ، اتې مخکې دی ورپسې دی. عمر کې مخکې دی چې عمر په دروازه وردن نه شو نو دروازه یې ورته بنده کړه چې تا زه خفه کړم او اوس را نه معافي غواړئ. نو ابوبکر صدیق نیغ راغی د نبي علیه السلام مجلس ته چې را روان دی خفه دی چې را ما څه وکړل. عمر مې هسې خفه کړ، دا خو د ما ملګری و د خفه کولو نو. عمر چې کور سوچ وکړ نو ستومانه شو چې واقعي زه خفه کړم خو بیا رانه معافي غوښته نو ما ولې معاف نه کړ او دروازه مې مته بنده کړ. نو عمر هم ورپسې راغی. نبي علیه السلام پې پوه شو دې سړي چا سره جنګ کړی چې دواړه رالل کېناستله. نو حضرت ابوبکر ورته الوی. نو نبي علیه السلام حضرت عمر ته غوسه شو، حضرت عمر ته غوسه شو. حضرت ابوبکر صدیق ورته وایي صاحب زیاتې ما کړی دی. او نبي علیه السلام بیا هم عمر ته غوسه دی او څه فرمایي؟ وی هل تارکو لی صاحبي، وی زما دا ملګري دا ابوبکر صدیق دی به زما د خاطره معاف کې که غوسه راته ده کړې ده خو چې معافي غوښته ولې دې نه معاف کوو؟ هل تارکو لی صاحبي، زما دا ملګري زما د خاطره معاف پکې ولې دې خفه کوې حضرت ابوبکر؟ او بیا څه وایي؟ وی یو وخت کې چې ما وی چې زه د الله رسول یم نو ابوبکر وی صدقته رښتیا دی وی او تاسو ټول وی چې کذب ته دروغ دی وی. دا لوی منقبت دی د ابوبکر صدیق چې ما وی زه د الله رسول یم. واحد حضرت ابوبکر وی صدقته، د الله رسول رښتیا دی وی، صدقته رښتیا دی ویلي دي او تاسو ټول وی چې کذب ته دروغ دی ویلي دي. دا د ابوبکر صدیق لوی منقبت دی. حتی تارکو لی، زما د خاطره زما ملګري به معاف کړې. دا لوی منقبت دی جناب د حضرت خدیجې دپاره، د حضرت علی رضی الله عنه دپاره، د حضرت زید ابن حارثه دپاره او د حضرت ابوبکر صدیق دپاره رضی الله عنه. نور خبره به انشاءالله آینده جمعه کې درته بیان کړم. نو دا زما په دې خبرو به لږ عمل هم کول غواړي. ښه د نبي علیه السلام د حالاتو نه هم خبر شئ او زما چې کوم خبرې درته کوم په هغې به پوټېله غوندې عمل هم کوي. ښه جناب دا یو ملګري دعا غواړي، کور کې بیماري ده، اپریشن دی، رب العالمین دی وله شفا ورکړي. د یو سړي د خواښې سره ناجیز تعلقي او خپله لور رشته هغه سره کوي. د دې خواښې لور که څنګه د خپلې لور چې خواښې سره ناجیز تعلقي دومره ده چې ښځه پې حرامېږي، ښځه پې حرامه شوه. دا مسله ده. جلیبی واقعات دا خو ډېرې واقعې راځي نو خیر دی. ښه او ښه ده. ښه بیان کې د بدنظرۍ متعلق لویه ګناه ده او خلک بدنظري کوي او جنکیب کوي نو خدای دې ترې منې کړي. نو لویه ګناه ده، الله دې ترې منې کړي. خصوصا د موبیت په دې مسله کې ډېر خلک مبتلا دي. وی که خپل یو خاوند د ښځې ضروریات پوره کوي، هر قسمه ضروریات، او ښځه بیا هم خپی او عدالت په ذریعه د خاوند نه طلاق حاصلی نو په شریعت کې څه حکم دی؟ نو ګوره که دا خاوند د ښځې پوره حقوق او ضروریات پوره کوي نو ښځه عدالت ته بیا ولیږي. خو څه چل به پکې وي که څه چل به پکې وي. او که بیا هم دا ښځ ضروریات پوره کوي او دا ښځه بیا هم ورسره بیا خو دا مطلب چې د ښځې د خاوند نه دی خوښ. عدالت دې زمانه کې عدالت چې فست تنسیخ نکاح کی تنسیخ نکاح ښځه خاوند یو بل نه جدا کی دا شرعاً معتبر دی. عدالت چې کم تنسیخ نکاح کی علماء د دې متعلق فتوا لیکلې ده شرعاً معتبر دی. خو الله په دې شرط چې عدالت د دواړو بیانات ووري، د دواړو خبرې ووري او بیا تنسیخ نکاح کولی شي. او که عدالت داسې وکړل چې مثلا دا یو کس وي چې په ما زیاتې کړې دی او زما خبره پوره نه ده اورېدلې نو هغه له بیا د اپیل حق شته بر عدالت کې بیا د اپیل دی وکړي. ښځه د خاوند سره شل یا د ښځې خاوند 15 کاله قید شي. د ښځې حکم دی بس ښځه دی ولا جامع مامین دی ولېږي دی ولا جیل ته حکم یې دغه دی
دا ته ځان جدا کولی نشي او بل خاوند نشي کولی چې کله جیل نه راخلاص شي نو همدغه ښځه ده